د ننګرهار د شیرزاد وډیسار سیمه د سیمه کې په تیرو شلو کلونو کې نه یوازې دا چې د پام وړ رغنیزه چارې نه دي ترسره شوي بلکې جنگ جګړو خپلسرو عملیاتو او وړاندو بمباریو د دې سیمې اوسیدونکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه ورړولي دي. دلته ډېر ظلمونه شوي دي، ډېرې کونډې رنډې وزبېږولې، ایوانونو ون مړه کړه، ایمو کالا ټوره وسوله هر څه لوړه او شلو کالو کې اول امریکایانو چاپې په موږ قطع کولې په دې وډیسار شیرزاد ولسوالۍ پورې مربوط لرو. موږ شهیدان تر 25 پورې امریکایانو دغه سیمې اوسیدونکي له حکومت د څښاک د پاکو اوبو، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د رغنیزو پروژو د ترسروي غوښتنه کوي. اوبه خوړونه ضروري نشته، کورونه مړه شو، چاپې انګریزان د شام او مکتب نشته، مدرسه یو شی نشته. پاک اوبو له زمینه لرو او نه چې د مکتب له زمینه لرو، نه کلینیک له زمینه لرو. که کلینیک له موږ روان شو کنه نو 3 ساعته 4 ساعته موږ مزل کوو. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا په تیرو شلو کلونو کې د جنگ جګړو له امله ځپل شوو او د رغنیزو چارو له امله محرومو سیمو ته د ځانګړي پام ډاډ ورکوي. افغانستان اسلامي امارت او سرحدات او بالخصوص هغه سیمو ته چې جنگ ځپلي دي په تمام معنا ژوند دي. دا اوس موږ په ننګرهار کې محاسبه وکړو، د ننګرهار ولایت او همدارنګه هم د ښار او هم د اطرافو ته وګورو نو د اطرافو پروژې د اطرافو کې د څومره کارونه کیږي، څومره برخو کې کار فعالیت کیږي د ښار نه ډیر ده. نو موږ هڅه کوو تر څو پورې دغه خپلې پراختیایي پروژې لا پراخه کړو، د خلکو ته د کار زمینه برابره کړو، ځکه دا خلک ډیر اړتیا لري، ډیر کار ته ضرورت ده چې هلته اوسي. نه یوازې دا سیمه بلکې په دې ولایت کې ډیری هغه سیمې چې په تیر نظام کې نه هم نه وي، هیڅ ډول رغنیزه پروژې پکې نه دي پلي شوي او خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او په ټوله کې غوښتنه دا ده چې د دوی په سیمو کې د رغنیزه پروژې پلي شي. سباون ساحل، وحدت نیوز، د شیرزاد ولسوالۍ.